حقوق العباده کې یو غټ حق د بنده په بل مسلمان باندې دا دی چې هغه د سره د خیرخواهی ولا معامله وکړو، هغه دته تکلیف نه ورسوي، هغه دته پریشانی نه کو جوړه، بلکې د تکلیف ختم کو، د راحت ذریعہ جوړ شي، دته چې څومره د واس نشي انسان ته فائدہ ورسوي. صحیح بخاری کې یو روایت موجود دی، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما دا روایت نقل کوي ای چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا روایت بیان کړی دی، المسلم اخو المسلم، مسلمون دا د مسلمون سړی ورور دی، لا یظلمه ولا یسلمه، چې نه هغه په د باندې ظلم کو او نه هغه به یار او مددگار پرېږدي. نو دا د مسلمون حق ته چې په یو باندې ظلم ماکه، هغه بغیر به یاره به مددگار ما پرېږده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یعنی چې من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته، چې کوم یو کس ته بل مسلمان سړی په ضرورت کې لګوي، د په حاجت کې لګوي، د یا حاجت په پیرا کول کې لګوي، الله تعالی د دغه انسان په حاجت کې لګوي. بیا مخکې نبی اسلام فرمایي من فرج عن مسلم کربة فرج الله عنه کربة من کربات یوم القیامه، چې کوم انسان د یو بنده پریشانی ختم کو، د په پریشانی ختم کول کې لګوي، الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې د پریشانی نه یو پریشانی ختم کو. د قیامت پر ورځ باندې بنده کیمه پریشانی وي، دا پریشانی وي چې مو الله د جهنم نه وسوتي جنت ته بوزي، الله د مو ګناهی نه ختم کو جنت ته بوزي، دا د انسان غټه پریشانی. نو د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی د تو د پریشانی ختم کوي. په دنیا کې میږه کسي چې د چا پریشانی میږه د لوس په ذریعہ باندې ختم کولای شي، د سره د کښنولې په ذریعہ باندې ختم کولای شي، د ژبې په ذریعہ باندې ختم کولای شي، د قلم په ذریعہ باندې ختم کولای شي، د پیسې په ذریعہ باندې د پریشانی ختم کولای شي. نو چې په هر طریقه باندې د پریشانی ختم کې، الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې تو د پریشانی نه یو پریشانی ختم کو. بیا پیغمبر علیه السلام مخ ته بیانوي ومن ستر مسلما ستره الله یوم القیامه، چې کته چې یو بنده پرده وسوتي، د په عیوب باندې پرده وچوي، د ستر پوشي وکي، الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې تو په عیوب باندې پرده وچوي. څومره غټه خبره ده. دغه ټول خبره تعلق تش سره دی حقوق العباد سره دی. د بندګانو د حقوق نه یو اهم حق دا دی چې د سره حسن سلوک کا، دا پریشانی ختم کوا، د راحت جوړاوه، د ته فائدہ ورکوه، دا د بنده یو غټ حق دی. نو په چار د چې میشتو په خپل ځون کې دغه شی عملی کی. اول میشتو په خپل ځون کې په دا چار باندې عمل وکړي، د یو مسلمان سړي ضرورت پیرا کی، د پریشانی ختم کی. نو بیا ان شاء الله داسې وخت چې په دنیا کې وهنه دغه ثمرات میشتو ته ملاویږي، په آخرت کې خود دي ثمرات